السلام علیکم دوستانو. نن به زه تاسو د پاکستان د سوپر لیګ په اړه معلومات درکړم چې د پاکستان په سوپر لیګ کې تر ټولو ګرانترین لوبغاړي به څوک، یعنی هغه به کوم لوبغاړي چې تر ټولو ګران خرڅوي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست مهرباني وکړئ دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د پاکستان کورنۍ پیسې لیګ لپاره 3 ورځې مخکې لیلامي وسوه چې پکې د ګڼ شمېر بهرنیو لوبغاړو ترڅنګ 15 نامتو افغان لوبغاړي هم واخیستل سوه. د معلوماتو پر اساس په دې لیګ کې په لوړ نرخ پلورل سوي لوبغاړي بل څوک نه بلکې د ګران افغانستان ستر ویاړ راشد خان ارمان دی او ترڅنګ یې بل ارلونډر افغان لوبغاړی محمد نبی ساخیل بیا دریم قیمت ترین لوبغاړی دی چې د پاکستان په لیګ کې پلورل سوی دی. راشد خان د پاکستان په سوپر لیګ کې په 1,70,000 امریکایي ډالر اخیستل سوی دی او ورسره محمد نبی بیا په 1,62,000 امریکایي ډالر اخیستل سوی دی. د راشد خان نه وروسته چې په دویمه لوړه بیه خرڅ سوی دی هغه د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې چټک بالر حسن علي دی. یاد دی وی چې په دې لیګ کې د راشد خان ارمان په ګډون محمد نبی ساخیل، قیس احمد، نور احمد لکنوال او مجيب رحمان هم اخیستل سوي دي. دا سیالي به د ګڼ شمېر بهرنیو لوبغاړو په شتون کې د پاکستان په لاهور او کراچي ښار کې ترسره کیږي. د کرکټ مینوال بیا پیل ته سترګې په لاره دي. بلخوا بیا راشد خان بیګ باش کې له خپلې لوبډلې ایډلیډ سټرایکرز څخه مننه کړې ده او د خپلې ملي لوبډلې سره یوځای کیږي ترڅو هرلینډ پر وړاندې ولوبیږي. بلخوا بیا د راشد خان مینوال د راشد په دې سټایل باندې سخت غوسه او نیوکې پرې کړې دي. هغو د راشد خان څخه غوښتنه کړې ده چې ته مسلمان لوبغاړی باید هر ځای خپل افغاني کلتور وکاروي. دا و د کرکټ په اړه زموږ د نن ورځ تازه او مهم معلومات. که مو دا ویډیو خوښه سوې دا ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ او لایک یې کړئ. که په چینل کې نوی یاست مهرباني وکړئ دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.